ستاسو په نظر په افغانستان کې به هر کال د دغه مارکر قلمونو څومره اندازه په مصرف رسیږي؟ په اکثره ښوونځیو، ښوونیزو مرکزونو، پوهنتونونو او په ټولو سیمینارونو او ورکشاپونو کې له دغه یو وار مصرف مارکر قلمونو څخه استفاده کیږي. دا څو لسیزې به څومره مارکرونه مصرف شوي وي؟ که حد اقل د کال 1 میلیون په نظر کې ونیسو، نو په تیرو 20 یا 25 کلونو کې به تقریبا 25 میلیونه مارکر قلمونه په مصرف رسیدلی وي. که هر قلم په 10 افغانۍ باندې په نظر کې ونیسو، نو تقریبا 200 یا 2.5 میلیونه افغانۍ د افغانستان څخه یوازې د مارکر قلمونو په واسطه باندې بهر ته وتلي دي. او دا سلسله به تر څو پورې دوام ولري؟ آیا د دغه پیسو په ډیره کمه برخه باندې نشو کېدلای یا نشي کېدلای چې د دغه ساده مارکرونو د جوړولو فابریکه په خپله په افغانستان کې جوړه شي یا جوړه شوې وای؟ او آیا موږ هم دومره سرمایه‌داره یو چې د خانانو او بادارانو په شکل باندې له الف څخه تر یا پورې ټول شی باید خریداري کړو؟ په دې هیله چې زموږ د ګران هیواد په بچیانو کې 2-3 داسې واقعي کسان هم پیدا شي چې یوازې همدغې برخه کې سرمایه گذاري وکړي او خپل ځان او هیواد له اقتصادي اړخه په پښو ودروي او د هیواد پیسې همدلته پس انداز شي.